الله سبحانه پختنه کوي چې دغه اوښ موږ څنګه جوړ کړی دی او تاسو که لږ زره اوښ ولولئ د تعریفات ولولئ چې دا څنګه په دشتو کې روان وي یو ګردونه وي ولې د په سترګو کې ګرد نه دی نه کېږي د اوبو سیسټم یې وګورئ د پخو سیسټم یې وګورئ یعنې یو تدبر نه کوئ الله سبحانه وایي افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ټیکنالوجیکلی دا امکان لري چې موږ شعور لاسته راوړو کیدای شي بعضې خلک دا وایي چې ارټیفیشل انټلیجنس مثلا په ریبوټس کې مر دی که زه دا وغواړم سپوږمۍ کړم نه سپوږمۍ کېږي که زه غواړم سپوږمۍ مر کړم نه کېږي ځکه دا خپل یو دواړه حقیقت دی په همدې شکل اسلام حق دین دی ان الدین عند الله اسلام الله سبحانه فرمایي چې واحد دین یعنی واحد د ژوند لاره چې ما ته قبوله ده هغه اسلام دی واحد لاره چې الله ته قبوله ده هغه لاره د اسلام ده په دې کې چارلز ډاروین اوریجنل سپیشیز کوم کتاب چې هغه لیکلی دی په همدې کې نور کوم چې هیومنسټ دي یا طبیعت جوړونکي دي چې نیچرلیست ته وایي چې هغوی خیال کوي چې هر څه طبیعت نه جوړ شوي دي که ته چېرته الله سبحانه تعالی په هر څه کې نشي کتلی نو بیا ته هېڅکله الله سبحانه نشي کتلی یعنی که ته هر څه کې الله نشي کتلی چې د الله جوړښت دی دا د الله کائنات دی دا د الله یعنی په اراده باندې جوړ شوی دی الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اصحابه اجمعین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امید لرم ورونو خویندو چې تاسو تر اوسه پورې بهترین رمضان لرئ دا یو مبارکه میاشت ده او دا ډیر مهم دی چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول تکلیف او زحمتونه وباسو ورونو خویندو تیر چې کوم بحث موږ پرېښودو هغه دا بحث د شعور او د عقل او هغه تاسو ته ما مثال درکو احساس وکړه چې ته په یو موټر کې ناست دی او موټر ډیر تیز روان دی مخې ته یې 15 ماشومان دي چپ طرف ته دی یو سپین ږیری سړی دی او ښي طرف ته دی یو ماشوم دی او ته موټر ته بریک نشي ورکولی که ورکې بیا هم دا 15 ماشومان پکې ژوبلیږي لیکن دلته ته یو ډیر زیات سخت حالت کې یې او باید فیصله وکړې چې څه شی او شعوري فیصله وکړې دلته د انسان ته شعور او عقل ټول زیات یو سره یو ځای کېږي چې یو فیصله وکړي چې ایا زه دا سپین ږیری سړی ووهم دې دپاره چې د عمر تیر کړی دی او زوړ دی ژوند زیات تیر شوی دی او کیدای شي عمر زیات وي په خپل مرګ مړ شي څوک هم مرګ چاته نشي ټاکلی خو بیا هم یو عقلي دلایل موږ په ده باندې وړاندې کولی شو نسبت د 15 ماشومانو نه چې زما مخ ته ولاړ دي دویم یو ماشوم یا مثلا یو کس چې په خپل 12 کلنۍ کې دی چې دا موټر باندې ووهم دې دپاره چې دا تاسو پر وړوکی دی د ژوند مشکلات یې لیدلي او دا به ډایرکټ جنت ته لاړ شي مثلا دا یو دلایل سړی کولی شي خپل ځان سره یې رامخکې کړي او یا مثلا بیخي خپل ځان ووژنم او سټرنګ راته وکړمه په یو ډلو باندې چې یو څوک هم ژوبل نشي خو بیا هم په دې قصه کې چانس دی نشته څوک ژوبل نشي قصې چانس دا دی ته به خپله پوښتنه کوې موږ دغه یو مهمه پوښتنه ده چې باید وشي او موږ دغه پوښتنې ارزیابي کوله چې په الحاد د لاندې دا مشکل حل لاره څنګه ده او موږ دا چک کړو چې د الحاد د لاندې موږ حتی دغه پدیده د شعور ځان ته نشو راوستلی ځکه چې کوم طبیعي جوړښت دی هغه موږ ته شعور نه بخي ځکه طبیعي جوړښت کې په هر څه په مادي تعریف باندې دي په امپیریسزم تعریف باندې دي چې هر څه په مادي باندې دي نو په دې باندې موږ څنګه شعور لاسته راوړلی شو او موږ مخکې چک کړو په دې باندې بحث وکړو کیدای شي موږ ته بایولوژي دا جواب راکړي چې څنګه موږ کولی شو خپل شعور لاسته راوړو په تېر پروګرام کې موږ د باندې خبرې وکړې او هم کتو چې بایولوژي موږ ته جواب نشي راکولی بلکې نیورو ساینسز یا بایولوژي فقط موږ ته کولی شي ووایي چې څه حالت زموږ په ذهن کې روانیږي اوس راځئ په دې باندې بحث کوو چې آیا ټیکنالوجیکلی دا امکان لري چې موږ شعور لاسته راوړو کیدای شي بعضې خلک دا وایي چې ارټیفیشل انټلیجنس مثلا په ریبوټس کې ریبوټس هغه ماشینونه چې کولی شي بعضې شیان انتقال کړي په کمپنیګانو کې په ماشینونه دي په فابریکو کې ډېر استفاده کیږي په همدې شکل باندې آیا اوس موږ دا ګورو چې ټیکنالوجي کولی شي چې انسان ته شعور وبخي زه په دې پوهېږم کیدای شي دا تاسو ورځني بحث نه وي خلکو سره لیکن که تاسو یو مقام ته راغلی چا سره بحث شروع کړو نو دا ډیر مهم دلایل دي چې تاسو باید یو ملحد ته یو چاته وړاندې کوئ چې دفاع د اسلام وکوئ دا پوه کړي چې اسلام یو حق دین دی اسلام په یو پوزیشن باندې دی په یو ځای باندې دی چې هغه هیڅ ضرورت نه لري چې چاته خپل ځان د حقیقت واضح کړي یا په خپله یو حق دی زه ته اوس مثال درکم مر دی که زه دا غواړم سپوږمۍ کړم نه سپوږمۍ کېږي که زه غواړم سپوږمۍ مر کړم نه کېږي ځکه دا خپل یو دواړه حقیقت دی ګریویټي
جذبیت یو حقیقت دی چې زه څومره وجاړم وخاندم زما په شخصي نظریاتو باندې دا هیڅ کله هم نه کیږي. دویم دا یو حقیقت دی چې زه مرد ته په خپلو سترګو باندې چې عادي سترګو باندې چې بدون د کوم ماشین استفاده کول نه نشم کتلی، دا یو حقیقت دی. په همدې شکل اسلام حق دین دی. ان الدین عند الله اسلام. الله سبحانه فرمایي چې واحد دین یعنی واحد د ژوند لاره چې ما ته قبوله ده هغه اسلام دی. واحد لاره چې الله ته قبوله ده هغه لاره د اسلام ده. دا یو حقیقت دی چې اوس نور خلک مشورې راوړي، نظریات راوړي، افکارات راوړي د نورو لارو، نو موږ څه شی کوو؟ د ده په ځای چې بدون د شک موږ به د اسلام احکامات، اصول، ارزښونه خلکو ته وړاندې کوو چې دا اسلام څه شی وایي، چې کوم به راتلونکي سفرونو کې موږ کوو. اوسه پورې موږ کړي دي. انشاءالله دنه بعد به یو پوښتنه هم جوابوو د خلکو چې د اسلام په باره کې کړې ده چې اسلام دا ولې اجازه ورکوي، دا ولې کوي. دا پوښتنه موږ قرار جوابوو انشاءالله، چې موږ اوس یو مقام ته رسېدلي یو چې یو ادرس کې موږ ولاړ یو چې کولی شو دا پوښتنې جواب کړو او دغه یو بنیاد موږ جوړ کړی دی. لیکن زه بیرته خپل موضوع ته راځم. هغه موضوع زما دا ده چې اسلام محتاج نه دی چې ځان خلکو ته ثبوت کړي، بلکې نور نظریات محتاج دي چې خوی ځان ثبوت کړي چې موږ په حق یو. په دې پوه شوئ که نه؟ نو چې کله هم دوی ته نظر راوړي، ما تاسو مخکې مثال د فلتومینیا درکو چې فلتومینیا مریضي ده، تاسو به هغه نظر سوال لاندې راوړي ورته دا څنګه کېږي، دا څنګه کېږي. هغوی خپله پوهېږي چې واقعا موږ په عدالت باندې په حق باندې نه یو، موږ په فاسق باندې یو او دا باید خلکو ته واضح شي په کوم طریقه باندې و احسن عمل باندې، په نیک اخلاقو باندې، په خط هغه باندې بحث باندې، نه په جنگ جدال باندې چا سره تاسو قار و غوسه وکوئ. راځو بیرته ټیکنالوژي ته. ټیکنالوژي څه شی دی؟ ټیکنالوژي په خپله زه په دې پوهېږم چې آرټیفیشل انټیلیجنس کولی شي چې خپل ولولي، خپل ځان نه ولولي. مثلا تاسو ته موږ اوپن ای آی لرو ډېر زیات. آرټیفیشل انټیلیجنس پښتو کې څه شته وي؟ زه به کوشش کوم ترجمه یې کړم. یو عقل چې هغه اصلي نه دی بلکې جوړ شوی دی. هغه څنګه جوړیږي؟ کمپیوټر ته همیشه دپاره څه شی کمپیوټر څنګه کار کوي؟ کمپیوټر مثلا کوډینګ به دو مثال به درکړم چې عادي وي. کمپیوټر ته یو حکم چې ورکړل شوی وي، اول به تاسو آوټپوټ لرئ، آوټپوټ بیا انپوټ ورکوئ، یعنی یو نظریه لرئ، هغه تاسو انټر کوئ کمپیوټر ته، هلته خپل پروسس لري، هغه نه بعد تاسو ته آوټپوټ ښکاره کېږي. زه ته اوس مثال درکړم. کمپیوټر ته وویل شي چې مساوي سٹارټ شو یا بریکټ سٹارټ شو په کوډینګ، چا چې پی ایچ پی، جاوا سکرپټ دا لنګویج لوستي وي دوی ته به ډېر اسانه وي، یا پایتون چې یا ایچ ټي ایم ایل چې هر یو تاسو لوستي وي. نو تاسو کله کوډ سٹارټ کوئ، هغه کوډ تاسو ته لاجیک ورکوي. که کله هم مثلا تاسو ته په یو ایمیل کې راغی، مثال درکم لمر ټي وي، لمر ایٹ ټي وي راغی، صحیح شو؟ دلته تاسو ویریبلز ورکړي دي ایمیل. که زه دلته مثلا د دې ایمیل په ځای مکمل ټول نمبر ورکوم، او موږ په دې پوهېږو چې نمبر مکمل ایمیل نشي کېدلی، ځکه هلته ډي ایچ سی پي سرور پکار دی، ډي ان ایس سرور پکار دی، هغه یو هم نشي کولی چې فقط نمبر باندې کار وکړي. یعنې دا بنیادي واضح خبره ده. باید موږ نور کریکټرز ولرو. سمه ده؟ نو چې کله څوک یو نمبر داخلوي په یو ځای کې چې هلته نمبر نشته دی، د ایمیل ویریبلز ورکړل شوي دي، نو کمپیوټر څه شوی چې دا صحیح نه دی، دا غلط دی. په همچنان که چېرته یو نوم دی، یو نوم نمبر نشي کېدلی، ته یو نوم نشي که نمبر کړي، نور مثال دي سپیشل کریکټرز دي یا نور دي، نو کمپیوټر ته څه شی چې ویل شوي دي فقط هغه قبلولی شي، نه چې خپل ځان نه یو فیصله شعوري کولی شي. که چې تاسو های لیول الګوریزم ته هم لاړ شئ چې خپل ځان نه فیصلې وکړي، هغه ټول مخکې نه باید ته کوډ شي، مخکې نه باید ته وویل شي، نو همدې ډول باندې کمپیوټر نشي کولی چې خپل عقل ځان ته وړاندې کړي، هغه فیصلې کولی شي کوم چې مخکې نه ته ورکړل شوي دي. مثلا تاسو په اروپا کې وګورئ، یا مثلا خصوصا په جرمني کې، په جرمني کې تاسو کله هم دواخانې ته لاړ شئ، دواخانې والا دوا په ښکاره نه لري، هغوی شاته د مشین سیسټم جوړ کړی دی چې تاسو کله دوا نوم ته ولیکئ، هغه ریبوټس په خپله ځي چې دوا په کوم ځای کې پرته راخلي او تا ته یې درکوي. سمه ده؟ نو دغه ریبوټ څنګه کار کوي؟ هغه ته مخکې نه ویل شوي دي چې په دغه ځای کې، په دې خانه کې، په دې نمبر باندې دا سکینر وي، یا هر یو سکینر چې هغوی استفاده کوي دا دوا اخلي او تا ته یې درکوي. یعنې هغه ځان نه فیصله نشي کولی چې دا دوا تا بل ځای کې ایښودله، دا مشین انتخاب کړي چې دا دوا خو مثلا سکین کوی نشي، په خپله تا یو فیصله وکړي دا دوا دې ځای نه ورکوم. په همدې ډول باندې موږ په دې پوهېږو چې ټیکنالوجیکلي، یعنې په ټیکنالوژي ډول باندې هیڅ کله هم انسان یو عقل ته نشي رسېدلی، یو شعور ته نشي رسېدلی، غټې فیصلې نشي کولی چې په دې حالت کې زه باید څنګه وکړم. نو همدا ډول دی چې موږ وګورو د بایولوژي موږ ته دا نشي واضح کولی چې شعور کوم ځای نه، ټیکنالوژي نشي واضح کولی. اوس راځو د پولیو مدراتو دغه بحث څېړو چې آیا
کولی شي چې فزیکي تجربې باندې موږ وکولی شو عقل لاسته راوړو. په دې کې چارلز ډاروین اوریجنل سپیشیز کوم کتاب چې هغه لیکلی دی، په همدې کې نور کوم چې هیومنست دي یا طبیعت جوړونکي دي چې نیچرلیست ته وایي چې هغوی خیال کوي چې هر څه طبیعت نه جوړ شوي دي، دوی وایي چې فزیکي تجربو باندې یعنی فزیکي وړون تجربو باندې موږ کولی شو چې شعور او عقل لاسته راوړو. کله چې موږ کولی شو خطره بچ کړو. زه ته مثال در کوم. دوی مثال ورکوي چې کله ته یو ماشوم په یو ځای کې وغورځېږي، یو ځل وغورځېدو، بیا وغورځېدو، دریم ځل هغه زده کوي چې دغه ځای کې ماته خطر دی او زه باید احتیاط وکړم ونه غورځېږم. لیکن زما سوال دا دی، موږ په دې بحث نه کوو چې تجربو نه هغه یو شی لاسته راوړی، موږ په دې بحث کوو چې هغه څنګه دې نتیجې ته رسېږي چې خطر وپېژني. او همیشه دپاره دا نه دی چې یو خطر همیشه دپاره مثلا ته یو غر کې یا په یو دشته کې یا په یو ځنګل کې اول ته څو قسمه فروټ دي، سمه ده؟ یو فروټ زهریات لري او بل غذا زهریات نه لري او بل کوم فروټ زهریات نه لري. ته کولی شي په چانس باندې هغه فروټ هم وخوري، یعنی هغه میوه هم وخوري کوم چې زهریات نه لري، یا مثلا هغه میوه وخوري کوم زهریات لري لیکن ته وخوري لږ مریض شي بیا فیصله وکړي چې دغه میوه زهریات لري او زه باید دا ونه خورم، دا میوه باید وخورم. لیکن دلته دوی څه شی کوي؟ دوی میټافیزیکس د فیزیکس نه جدا کوي. دغه فیزیکي ارزښت دی، دغه فیزیکي مواد دلته شته دی، لیکن دغه فکر کوم ځای نه راغی. ما تاسو مخکې نه مثال درکو چې ته بازار ته ځې او ته باید 10 افغانۍ ځان ته چې واخلي او تا سره 10 افغانۍ نشته دی، نو بیا ته څنګه کولی شې 10 افغانۍ ته ځان ته چې واخلي؟ که چېرته دغه پدیده انسان کې نشته دی چې فیصله وکړي یا نتیجې ته راشي چې دا صحیح دی او دا غلط دی، لکه څنګه چې نور مادي شیان نه لري. ما مثال همیشه چوکۍ ورکړی دی، د موټر ورکړی دی، نور مواد هم ورکړی دی، دوی څنګه دا فیصلې نشي کولی؟ څنګه موږ کولی شو؟ لیکن په همدې ډول باندې هم چنان ته کولی شي یو وخت پر ژوندی پاتې شي لیکن ټول عمر نشي کولی. راځئ دغه فزیکي مثال زه به نور هم تاسو وکړم او همیشه فزیکي پروسس چې کوم وړون فزیکي پروسس دی یو خیر طرف ته نه رسیږي، کیدای شي تا ته دا تجربه راشي چې دغه میوه کې زهریات دي او زه به یې ونه خورم. ته هیڅکله هم تیار نه یې چې د دې میوې مطابق د ټولو میوو فیصله وکړې چې دا ټولې میوې خطرې دي. مثلا که تا ته یو میوه خطره وي، ما مخکې مثال درکو، مڼه ده، ته مڼې زړې وګورې، فزیکي ته به دا ووایې ټولې مڼې زړې دي، ته به شنې مڼې انتخاب نه کړې، سرې انتخاب نه کړې، دا فیصله به ستا وي. یعنی تا یو فزیکي تجربه ټولو فزیکي تجربو ته تیاروی نشي. یو مثال در کوم، پروفیسور فرانک جانسن یو ښایسته مثال ورکوي، هغه یو قصه جوړه کړې ده چې د سټوري اف میری، د قصې د میری یو قصه جوړه کړې ده. هغه وایي احساس وکړه چې یو جنۍ په یو بنده کوټه کې بنده ده، یو جنۍ په بنده کوټه کې بنده ده، هغه کوټه توره سپین ده، د دې جنۍ کالي تور سپین دي، په همدې ډول باندې د سره کمپیوټر دی تور سپین دی، د ته کوم ډوډۍ چې راځي هغه هم تور سپین په رنګ کې ده. آیا دا جنۍ د دې فزیکي دایرې نه اخواته بل رنګ پیژني؟ بلې هاو، ځکه په خپل کمپیوټر کې د په تور او سپین کې لوستي دي چې شین رنګ سره رقم دی، زیړ سره رقم دی او سور رنګ سره رقم دی. دی خو دا معلومات لاس سره راوړل، لیکن آیا دا واقعي کولی شي تجربه کړي چې زیړ رنګ څنګه ښکاري او یا سور رنګ څنګه ښکاري؟ دا په دې معنا ده چې یو کس مکمل میکانیزم مستریتوبي د موټر زده کړې ده او پوهیږي چې موټر انجن سره رقم دی، پایې سره رقم دي، لیکن هیڅکله یې موټر نه چلولی. صحیح دی، تا ته فزیکي معلومات هیڅکله دې نتیجه نه درکوي چې ته مکمل معلوم د رنګونو باره کې یا بل څه باره کې پوهیږي. که اوس دا جنۍ راووځي او اول ځل دپاره سور رنګ وګوري، نو دا به هیڅکله هم تیاره نه وي د سور رنګ دپاره، ځکه ده فقط د باره کې لوستي دي. یعنې چې دا مثال بېرته راټول کړم چې ته څومره فزیکي تجربې لاسته راوړې، هیڅکله تا هغه اصلي نتیجې ته نشي رسولی. احساس د یو آیسکریم خوړل چې زه په خپله آیسکریم وخورم، د ده خوند، احساس او مزه یو قسم ده چې یو څوک یې ماته تشریح کړي که ته چې ته آیسکریم وخورې داسې خوند به لري، که ته آیسکریم په هغه کې به کریم وي، په هغه کې به بوره وي، په هغه کې به دا مواد وي، هیڅکله هم یو معلومات ماته نشي راکولی. نو که څوک وایي چې انسانان چون تقریبا 14 بیلیون کال، دونه وخت د انسانانو نه تیر شوی،
دلته یو کولی شو موږ یو بل شی درس زده کړو. په بایبل کې لیکل شوي دي چې د آدم علیه السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم تر منځ کې فیصله 15,000 کاله ده. دونه محدود وخت ورکړی. که چې آدم علیه السلام راوخلو 15,000 کاله او 1600 کاله دا راوخلو، دا ټوټل شو 400 کاله. موږ په دې پوهېږو چې انسانیت یعنی انسان چې کوم جوړ شوی دی د 400 کاله نه دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وخت نه ده ورکړی او نه په حدیث کې وخت راغلی دی. دا خپل یو ساینسي مثال راغی چې موږ په دې پوهېږو چې عیسویت حق دین نه دی ځکه په هغه کې اشتباهات دي. نو که چېرته څوک دغه میتافیزیکس هم راوخلي چې د دې وجې نه چې موږ تجربه دوامداره کړې ده او همدا تجربې موږ نورو انسانانو ته اړولي دي، یعنې موږ هغوی ته ټرانسمیټ کړي دي، معلومات هم ورکړي دي، نو همدې ډول باندې موږ عقل لاسته راوړی دی. دا یو غلط مثال دی. په دې ولې غلط مثال دی چې ته به هېڅکله هم هغه شعوري فیصلې ونه کړی شي چې کوم د معلوماتو بنیاد وي نسبت ته خپل داخلي فطرت ولري. اسلام کې ډېر واضح ډول دی. اسلام څه شی وایي؟ اسلام دا وایي چې انسان فطرت لري، الله سبحانه وتعالی خلق کړی دی او الله سبحانه وتعالی عقل ورکړی دی، الله سبحانه شعور ورکړی دی او په همدې بنیاد باندې دا کولی شي فیصلې وکړي. نو موږ که چېرته تاسو وګورئ موږ څنګه شعور پیدا کړو، دا یو مهمه پوښتنه ده. بعضې خلک وایي دا سوال کوي چې الله سبحانه وتعالی کیدی شي دا کائنات جوړ کړي وي او د جوړښت نه بعد کائنات هیر کړي دي. دغه نظریه چې الله سبحانه وتعالی کائنات جوړ کړی دی او بیا هر څه هیر کړي دي مکمل غلطه ده. چې کله څوک نزول ولولي او څوک کله پیغمبران قصې ولولي چې الله سبحانه وتعالی نبی او پیغمبران لیږلي دي انسانیت ته، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حفظ او رحمت ټول انسان ته رالیږلی دی او هغه 1400 کاله مخکې رالیږل شوی دی او کائنات موږ پوهېږو 13 میلیون کال نه ډېر دلته وجود لري، یعنې ځمکه. دا نظر مکمل غلطه ده. زه راتلونکي بحثو باندې بحث کوو انشاءالله. دا زموږ آخري بخش د دې پروګرام دی. امید لرم دا تاسو ته خسته نه وي تمام شوی ځکه دا مسایل په تیر پروګرام کې په دې پروګرام کې لږ زره ډېر پیچیده وو او هغه کسان چې د ساینس فلسفه یې لوستې ده او همچنان یا بیولوژي یا د دوی نیورو ساینسټسټ دي یا نیورو ساینسز لوستي دي نو هغه په دې موضوعات به ډېر بهتره پوه شي نسبت د عوام خلکو نه. اوس راځو موږ دغه موضوع ټولو چې پرونی نننی بحث چې دا ډېر مهم بحث و، موږ هغه نه مخکې بحث کړی په ډیپنډنسي باندې، یعنې په محدودیت باندې چې څومره موږ منحصر یو، محدود یو، محتاج یو الله سبحانه وتعالی ته. هغه نه مخکې موږ بحث کړی چې آیا کائنات د هېڅ راتلی شي، آیا کائنات خپل ځان په خپله جوړ کړی دی او په همدې ډول باندې کائنات آیا چا جوړ کړی چې په خپله جوړ شوی دی یا په خپله هغه جوړ شوی او شروع شوی و، او یا کائنات هغه چا جوړ کړی چې هغه جوړ شوی نه دی او بلکې هغه یو خالق دی چې تعریف موږ د سورې اخلاص باندې وکړو. لیکن اوس موږ چې په دې باندې بحث وکړو د انسان داخلي جوړښت باندې موږ بحث وکړو. زما ډېر زیات ښه یادېږي چې زه په مالیزیا کې په چاینا مارکیټ کې وم، چاینا ټاون کې وم او دعوت مې کو. چینیان همیشه دپاره ډېر زیات توجه ورکوي چې خپل تجارت وکړي، پیسې وګټي، حتی بعضې پکې مکتب ته هم نه ځي او هغوی خپل جدا عقیده لري. بعضې وخت کې د هغوی په عقیده کې په زیاتره وخت کې هېڅکله اله یعنې الله سبحانه وتعالی وجود نه لري او هغوی فکر کوي چې هر څه موږ پخپله کولی شو. نو ما دې ښځې ته وویلې چې ته ولې الله سبحانه وتعالی نه منې، یعنې اسلام دعوت مې ورته ورکوو. هغه چې ویل د ما خولۍ اغوستې ده او خبرې مو سره کول، ده ماته وویلې ګوره زه هر کار پخپله کوی شم، زه هر کار پخپله کوی شم، غواړم ډوډۍ وخورم خوړی شم، ویده شم ویده کیدی شم، او همچنان که زه پیسې وګټم ښه ژوند کوم، که ونه ګټم بد ژوند کوم. نو دلته ته ماته ولې پکې الله معرفي کوې؟ دا یو تاسو مخکې ما مثال درکو چې دا یو اجتماعي جواب ورکو، لیکن دې هغه پخواني مثال چې موږ لاړو چې یو سړی کور کې وي او کور کې ویښ شوي هلته هر څه شی وي او دا مهم پوښتنه دا چې دلته د کور کې چا واچولمه نه چې هر څه نه به خوند وخلي. دې مور څه شی کول، یعنې دې خور څه شی کول، د هر څه نه خوند دغه څو بدون د کوم پوښتنې نه چې د هر څه نه مقصد څه دی. نو هغه ما یو بنیادي پوښتنه وکړه، مې همدا اوس کولی شي چې خپل د ګیډې میز کې کوم ډایجسټنګ سیسټم چې دی، کوم د هضمي سیسټم چې دی، دا ته ودرئ. ته همدا اوس کولی شي چې د خپل زړه حرکات ودرئ، همدا اوس ته کولی شي چې تنفس وانخلي ځکه چې هر څه ستا په لاس کې دي، نشي کولی. موږ په دې ځای کې محتاج یو چې دغه میکانیزم، دغه سیسټم چا جوړ کړی هغه ته محتاج یو. او چې کله هم خلک سوال کوي چې الله سبحانه وتعالی نشته دی، موږ کولی خپل ځان ته خپله قانون جوړ کړو، دوی باید په خپله دا فکر وکړي چې دغه فکر چې موږ کوو دا فکر موږ ته چا راکړی دی. او همدا ډول دی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دوی نه پوښتنه هم کوي. سورې روم په 8 آیت کې اولم یتفکروا فی انفسهم
چې دوی خپل ځان داخل کې فکر نه کوي، یعنی نه ګوري دا کوم جوړښت چې الله سبحانه دوی ته کړی دا سوال لاندې نه راولي چې دا سترګه موږ پوهېږو چې RGB رنګونه 14 میلیون رنګونه جوړېږي، لیکن زموږ سترګې څومره های لیول میګا پکسل لري، یعنی دا باید خلک کتلی نشي چې څنګه جوړ شوي دي. هم چې الله سبحانه تعالی په سورې حج کې وي په 14 آیت کې چې دا نه دی چې دوی سترګې وړاندې دي یا غوږونه کاڼه دي، بلکې د دوی زړونه وړاندې دي، دوی په زړونو باندې کتلی نشي. او یو کتاب کې ما لوستلی وو که ته چېرته الله سبحانه تعالی په هر څه کې نشي کتلی نو بیا ته هېڅکله الله سبحانه نشي کتلی. یعنی که ته هر څه کې الله نشي کتلی چې د الله جوړښت دی، دا د الله کائنات دی، دا د الله یعنی په اراده باندې جوړ شوی دی، کن فیکون دی. هم چې الله سبحانه نورې پوښتنې کړي دي په سورة جاشیه کې اولم ینظرون الی الابل کیف خلقت، الله سبحانه پوښتنه کوي چې دغه اوښ موږ څنګه جوړ کړی دی. او تاسو که لږ زره اوښ ولولئ د ده تعریفات ولولئ چې دا څنګه په دشتو کې روان وي او څه رقم د ده په چې دشتو کې روان وي او ګردونه وي ولې د ده په سترګو کې ګرد نه کېږي. د اوبو سیسټم یې وګورئ، د پښو سیسټم یې وګورئ، د کې جدا یو درس دی ده باندې تاسو دفعه نه ګورئ، یعنی یو تدبر نه کوئ. الله سبحانه وایي افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، چې تاسو یا په قرآن باندې تدبر نه کوئ او که چې تاسو زړونو باندې مهر لګېدلی یا لاک شوی دی چې کله چې لاک شي هغه تاسو داخل نشئ تللی، کله زموږ نه لاک شي موږ نشو کولی چې قرآن درسونه وګورو، د الله جوړښت وګورو، خپل داخلي جوړښت وګورو چې دا موږ شعور کوم ځای نه پیدا کړو، د دې جرأت د دې انرژي د دې امکانات موږ کوم ځای نه پیدا کړو چې حتی دا پوښتنه وکړو چې الله سبحانه تعالی نشته دی او دا کائنات هېڅ نه راغلی دي. نو دا پخپله بې منطقي ده، دا پوښتنه پخپله د سوال لاندې ده. نو موږ دا نشو کولی چې بغیر د الله سبحانه وتعالی حقیقت نه، بغیر د الله سبحانه وحدانیت نه او جوړښت نه چې دا کائنات جوړ کړی دی موږ د دې پوښتنې حق هم نه لرو او نه دا پوښتنه کولی شو، ځکه موږ ټول لارې چاڼ کړې په یو لاره کې دا پوښتنې امکانات نه و. فقط دې دپاره چې الله سبحانه تعالی انسانیت جوړ کړی دی، ده ته شعور ورکړی دی، ده ته عقل ورکړی دی او ده باندې کرم کړی دی او ځکه موږ کولی شو چې خپل د ارادې نه دا پوښتنې وکړو. امید لرم د پروګرام نه څه زده کړي وي. انشاءالله راتلونکي پروګرامونو کې به زه کوشش کوم چې په مسایلو خبرې وکړم چې ډېر ساده وي.